د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ستوری لوبغاړی نجیب الله ځدراڼ مینوالو ته یو په زړه پورې خبر. سلام او مینه دوستانو! د ویډیو له شریک کېدو وړاندې که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی ضروري سبسکرایب او په خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ ترڅو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په باره کې خبر درکړل شي. موږ هره ورځ تاسو ته د کرکټ نوي او تازه مطالب خپروو. د افغانستان د کرکټ منځنی لوبغاړی نجیب الله ځدراڼ چې د کاناډا په یو لیګ کې اخیستل شوی پرون د پنجشنبې په ورځ د جون میاشتې پر 20مه نېټه د کاناډا لیګ یا بولي ترسره شوه. دا دویم کال دی چې د ګلوبون شلوریز په نوم د کاناډا لیګ لپاره بولي ترسره کیږي، خو سږ کال ډېر قوي لوبغاړي پکې اخیستل شوي دي. د کاناډا د لیګ بولي د هند په ممبۍ ښار کې ترسره شوه. په دغه لیګ کې د نړۍ بهترینه او قوي لوبغاړي شامل دي لکه برینډن مکالم، ګریس ګیل، شاهد افریدي، انډري رسل، یوراج سنګ، کیرن پولارد، جوج بیلی، کینګ ویلیمسن، پاپ ډوپلیسي او کریس لاین هغه نومونه دي چې بېلابېلې لوبډلې به یې له ځان سره لوبوي. افغان برید کوونکی توپ وهونکی نجیب الله ځدراڼ چې تېر کال د خپلې لوبډلې مونټریال ټایګرز لپاره د پام وړ لوبې کړې وې او خپله لوبډله یې څو ځلې بریا ته رسولې وه، یو ځل بیا په دې لیګ کې واخیستل شو. دا ځل نجیب الله ځدراڼ د وینپنج هاوس لوبډلې د ځان سره واخیست. د نجیب الله ځدراڼ په لوبډله کې او د نجیب الله ځدراڼ ملګري چې په کومه لوبډله کې نجیب الله ځدراڼ لوبیږي جي پي ډومیني، کریس لاین او ډیرن براوو په څېر قوي لوبغاړي شامل دي. دغه لیګ چې 6 لوبډلې پکې شامل دي د راتلونکې جولای میاشتې پر 25مه نېټه پیلېږي. دا لیګ چې د کرکټ د نړۍ ډېر مشهوره کرکټران به پکې لوبې وکړي، بې له نجیب الله ځدراڼ څخه بل کوم افغان لوبغاړی ورته نه دی اخیستل شوی. نړۍ مننه چې زموږ ویډیو مو تر اخره وکتله، په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. والسلام.